السلام علیکم ګرانو دوستانو. رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران د خپل لوبډلې لپاره ډیره ښایسته په زړه پورې لوبه ترسره کړل. یقینا نن یې خپله لوبډله تر بریا ورسول. دواړو لوبغاړو ډیره ښایسته لوبه ترسره کړل چې دواړو لوبغاړو 50 څیزې هم پوره کړې. د شپږیزه کرکټ لیګ 15مه لوبه نن د امو ننګان او کابل بازانو ترمنځ په کابل کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه. د لوبې په پیل کې کابل بازانو د لوبې پچه وګټله او لومړی یې توپچونه غوره کړه. امو ننګانو په ټاکل شوي 60 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې وکړې چې له ډلې اصغر اتل ډېره ښایسته په زړه پورې لوبه ترسره کړل. 50 منډې وکړې او احسان الله جنت هم 40 منډې وکړې. د کابل بازانو لخوا قیس احمد او ولید ستانکزي دوه لوبغاړي وسوځول. د 150 منډه هدف د کابل بازانو لوبډلې په 14.2 اورونو کې د یو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او د 9 وکټو په ستر توپیر امو ننګانو ته په لوبه کې ماتې ورکړه. د کابل بازانو لپاره ابراهیم زدران ډیره ښایسته په زړه پورې لوبه ترسره کړل. 81 سوځېدلې منډې وکړې او رحمان الله ګربز هم 15 منډې وکړې. د امو ننګانو لخوا عبدالله تڼیوال 1 وکټه واخیسته. دا د کابل بازانو 4مه لوبه وه چې 3مه بریا خپله کړه او د امو ننګانو هم 4مه لوبه وه چې 3مه ماتې وخوړه. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.